د دې وظیفې کولو سره به د هر قسم حاجت رب العالمین پوره کړي او که قرضدار یې الله به د قرض نه هم خلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن د قرآن مجید د یو صورت یعنی د سورة النصر یو داسې زبردست وظیفه درته یم. کلم چې تاسو دا وظیفه شروع کړئ، ستاسو د زرګونه حاجتونه ولې نه وي، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو له پوره کړي. دونه ګران ادم نه، صرف 140 پیرې کول دي. د دې طریقه او د دې تاثیرات درته ښیم. دومره پاورفل وظیفه ده چې چا هم کړې ده، هغه چېرته کې نامراده شوی نه دی، یعنی په خپل مقصد کې رب العالمین هغه انسان کامیاب کړی دی. خو بس بهر کې د هر مقصد او د هر حاجت د پوره کولو دپاره که تاسو د سورة النصر دا وظیفه راونیسئ، انشاءالله چې زر تر زر به رب العالمین ستاسو هر قسم مقصد او هر قسم حاجت به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. چاهے که دا حاجتونه هغه د نوکرۍ پورې خاص وي، یعنې بعضې کسانو ته نوکري نه میلاویږي، که هغوی دا وظیفه د نوکرۍ دپاره راونیسي، انشاءالله چې لږ ورځو کې دننه به الله جل شانه هغوی ته د عزت والا نوکري ورکړي. یا یو انسان دی او د هغه کاروبار نشته، د کاروبار بندش دی، د هر طرف نه د دې کس بندش دی، نو د بندش د کلاولو، د کاروبار د بندش د ختمولو او په ښکلي روزګار د لګېدو دپاره هم د سورة النصر دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ. دې نه علاوه د چا روزي وي، هغه روزي یې لنډه تنګه وي، نو د رزق د پراخه کولو دپاره هم بلکل یوه نایابه وظیفه ده. د دې وظیفې په برکت به د الله جل شانه روزي ډېره زیاته پراخه کړي. دغه رنګ که د چا رشتې نه وي، رشتې یې نه کېږي او هغوی د دې د وجې نه ډېر سخت پریشانه دي، که د هلک وي که د جنۍ، د دواړو دپاره یې کولی شي. او هلک او جنۍ دا وظیفه په خپله هم کولی شي، او که هلک او جنۍ دا وظیفه نه کوي، نو بیا د هلک او د جنۍ مور پلار هم دا وظیفه کولی شي. د ښکلې رشتې د حاصلولو دپاره هم دا وظیفه ډېر زیات کافي او شافي اثر لري. دې نه علاوه که یو انسان باندې قرضونه دي او قرضونه د دومره کړي دي چې د ده دا سټ یې بلکل راګیر کړی دی. کله کله انسان قرضونه په دې غرض سره وکړي چې انشاءالله چې پراخي به راشي را باندې او الله جل شانه به تمام قرضونه زما ختم کړي، هر یو له به خپلې پیسې ورکړم، قرضونه به ختم شي. لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري، بله ورځ د بلې نه بدتري، بله ورځ د بلې نه بدتري. البته د نور قرضونو ته حاجتونه هم پیښیږي. نو که داسې روڼې چې هغوی قرضونو کې راګیر وي، هغوی دې هم دغه وظیفه شروع وکړي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تمام قرضونه د غیبونه ختم کړي. داسې ذریعې، داسې اسباب ورته الله جل شانه برابر کړي چې د غیبونه به د تمام قرضونه الله جل جلاله ختم کړي. دین علاوه چې د ستاسو هر قسم مشکلات وي، هر قسم پریشانی وي، هر قسم بندشونه وي، د مشکلات او پریشانو بندشونو دپاره هم د سورة النصر دا وظیفه ښه کافي او شافي اثر لري. نو دا ډېره زیات زبردسته وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو چې کومه خاص طریقه ده، نو هغه طریقه درته ښیم. په دې طریقې سره دا وظیفه کوئ، انشاءالله چې د کم حاجت دپاره، د کم مقصد دپاره دې هم دا وظیفه راونیوه، الله جل جلاله به دې زر تر زر هغه تمام مقصدونو کې کامیاب کړي او تمام حاجتونه به دې الله جل جلاله پوره کړي. د دې وظیفې کولو طریقې سره به یو خبر یاد ساتئ چې 5 واړه وخت لمونځ به په پابندۍ سره کوئ. دویمه خبره چې د سحر لمونځ که نارینه کوي، نو د سحر لمونځ د جمع سره وکړي، او د جمع نه پس دی بیا په یو ځانله ځای کې کښېني، د قبلې په طرف دې مخ کړي او د اتحیاتو په شکل کې دې کښېني. د ټولو اول دې 3 کرته په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او بیا سورة النصر دا د 140 پیرې ووایي، او د هغې نه پس دې 3 کرته په حضور علیه السلام باندې درود شریف ووایي.
او بیا د خپل حاجت دپاره لاس پورته کړي یا الله زما دا پلنکې حاجت دی دا حاجت راله پوره کړي یا الله ما ته دا مشکلات دي دا مشکلات ما ته ختم کړي انشاءالله دا عمل تاسو جاری ساتئ انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي تمام مشکلات او تمام رکاوټونه به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي دا ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده نو یو ډېره ښکلې وظیفه مې درته وښوله بالکل د قرآن مجید یو مزیدار صورت دی په دې کې ډېر لوی پاور الله جل شانه ښودري نو بالکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل پیدا غوښتلی شي